الله اکبر. مسلمان دا کم حال ته پاتې شلو. دغه پټوان مو کتل ډېر سخت خفه شوم چې آخر دا څنګه مسلماني شوله. د کومو حالاتو ته آخر موږ پاتې شو. یو ویډیو مې وکتله، ډېر خلک پکې روان وو، زنانه او نارینه ګډوډ روان وو. هغه ما وی چېرته کې جنازه به یا به بل څه چل وي. هغه چې لږ شان مخکې کیمره لاړه نو مخامخ ټرک روان و، د اوړو والا اوړو پسې خلک روان وو. دا به د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه د دې ټولو هر څه تپوس کوي. انشاءالله زموږ د دې حکمرانانو هم الله تپوس وکړي. حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: لكل غادر لواء يوم القيامة يغرف به. د هر دوکمار انسان د فاره به د قیامت په ورځ باندې یوه جنډۍ یغرف به چې په دې باندې به د انسان پیژندلی شي. دغه رنګې بل حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، ابو داود شریف حدیث دی، کوم یو باچا چې د خپل قوم سره د دروغ وعدې وکړي او هغه وعدې دوباره پوره نه کړي، د دې باچا چې کومه جنډۍ، دا جنډه به ورته د قیامت په ورځ باندې الله په دغه رستو اندام کې ولګوي. د قیامت په ورځ باندې به الله داسې رسوا او شرمنده کړي. او د دې په شرحه کې حضرت ملا علی قاری رحمه الله فرمایي: ای فی مقعده، الله به ورته د رسوایۍ دپاره په دې خاص ځای کې ولګوي. نن زموږ حکمرانانو ضمیر بېخي مړ شوی دی. په سوشل میډیا باندې بار بار دغه تصویران موږ وینو. کله کله زموږ میندې او خویندې د سړو په دې منځ کې راشي د یو اټې په غرض سره چې زه خپلو بچو له اوړه یوسمه. د هغې عزتونه تار تار شول. کاش افسوس چې زموږ په دې حکمرانانو کې لږ شان غیرت وي. افسوس چې زموږ په دې حکمرانانو کې لږ شان غیرت وي. لږ د دوی دا ضمیر جمدی وي، زموږ دا میندې خویندې به ولې دونه کړی دی؟ هغوی دا عزتونه به ولې دومره تار تار کېدل؟ زموږ دا میندې خویندې به د سړو منځ ته ولې ورتلل؟ الله دې ورته د هدایت نصیب وکړي. الله دې موږ باندې داسې حکمرانان راولي چې هغه زموږ د خوږ وطن پاکستان د هغې سره همدردي لري او زموږ د غریب عوامو سره همدردي لري. الله دې د دې ظالم حکمرانانو نه موږ خلاص کړي. الله دې ټولو مسلمانانو ته د دې نجات ور نصیب وکړي.